په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالرؤف څخه ډېر ښه خبر راغی. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو راسره تر پایه وګورئ. سرچینې وایي چې کیدای شي نن عبدالرؤف ماشوم چې د 2 کلونو راهیسې د انسان تښتونکو په بند کې و دغه کورنۍ ته ور وسپارل شي. 2 ورځې کېږي چې طالب مشران او کشران د یو ښه خبر او زیري خبر ورکوي. نن ځینو سرچینو وویل چې دا خبره د عبدالرؤف پیدا کېدل دي. دا ماشوم 2 کاله وړاندې د انسان تښتونکو له لوري تښتول شوی و او ډول ډول شکنجو ویډیوګانې به یې د کورنۍ سره شریکېدې. تېر حکومت د خپلې هڅې سره هم هغه ونه ژغورو. ځینې داسې اوازې هم وي چې د پخواني حکومت لوړپوړي چارواکي په خپله د دې ماشوم په اختطاف کې لاس لري. دا و زموږ نننی چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.